د پخوانی دولتي کارکونکو لپاره تازه امر. هیبت الله څخه خطرناکه پریکړه اعلان کړه. صحیح ویلي دي او ولې؟ ویډیو وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو رهبر مولوي هیبت الله اخندزاده کندهار کې د مسؤلینو او چارواکو یوې پراخې غونډې ته په وینا کې طالبانو ته ویلي دي چې د حافظ درناوی دې وکړي او د تیر نظام کارکونکي دي د دوی د تیرو جرمونو سزا نه ورکوي. باختر خبري اژانس په یو لړ ټویټونو کې ویلي دي چې د طالبانو رهبر مولوي هیبت الله اخندزاده کندهار کې د دې ولایت مسؤلینو او چارواکو په یوې پراخه غونډه کې ګډون کړي او هر اړخیزه وینا او سپارښتنې کړي دي. د طالبانو رهبر په خپلې وینا کې ویلي دي چې د مسؤلیت ترسره کېدو په موخه درکول شوي اصول، طرزالعملونه او لایحې په هکله عملي کوي او هیڅ خودسرانه کړنې مه ترسره کوئ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي چې داسې مسؤلیت وکړئ ترڅو سبا په رڼو سترګو ولس ته وکتلی شئ. ښاغلي اخندزاده ویلي ټول افغانان داسې وبولئ لکه خپل ورونه. زما په ولس ډېره خوا بدیږي. هیڅکله ظلم مه ورسره کوئ. مه یې وهئ. د ظلم پایله بده ده. ټول اسباب خدای جل جلاله په لاس کې درکړي دي. د ظلم او لوی لپاره ورڅخه ګټه مه اخلئ بلکې په هر ډول مسؤلیت کې عاجزي وکړئ. نوموړي زیاته کړې ده چې ټول افغانان اوس دوی ته ګوري او تمه یې دوی ته ده. نو طالبان دې د دوی د امن وسیله وګرځي او د دوی د عزت ساتنه دې وکړي. د طالبانو د مشر دا خبرې په داسې مهال کې دي چې په دې تیرو لنډو ورځو کې د طالبانو لخوا د مخکیني نظام ځینو کارکونکو د زورونې او ربړونې ویډیوګانې خپرې شوي چې د ولس له تون غبرګون سره مخ شوي او پر طالبانو یې نیوکې وکړي چې د عمومي افسر سره هم خلک ځوروي. ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت. د خدای په امان.